د کابل پوهنتون استاد فیض ځلاند چې سمو د مخکې په امریکا کې نیول شوی وو له بند څخه راخوشي او کابل ته راستون شو. د خپل ټوئیټر باندې د نیولو کیسه کړي چې دلته یې تاسو سره کټ مټ شریکو. دی وایي زه د بي پی اس یا فورټ لاین لخوا په رسمي ډول واشنگټن ته له اول تر 8 اکتوبر بلل شوی وم. دوی په افغانستان د تیر یو کال ډاکومنټري فلم جوړوي. د دې ترڅنګ د ډاکټورا د تیزس د تکمیل لپاره مې لسو استادانو سره مجلس هم په پام کې وو. په اول اکتوبر چې کله ډالاس هوایي ډګر ته ورسېدم، امنیتي مسول راڅخه د ټلیفون او پاسپورت غوښتنه وکړه. ساعت وروسته زه اتاق ته وغوښتم. راته وویل چې ستا ټلیفون کې د انس حقانی شمیرې دي، دا ترهګر دی. ما ورته وویل چې انس د طالبانو د دوحې د سولې پلاوي غړی دی. زه له انس پرته د لسګونو طالب مشرانو کشرانو شمیرې لرم. زه د سولې فعال یم. دلته پر رسمي سفر راغلی یم. د بلونکي ادارې بلنلیک، ټیکټ، هوټل ذکر مې ورته وکړ. امنیتي مسول راته وویل چې ته څنګه 5 ورځو لپاره واشنگټن ته راغلی یې، حال دا چې افغانستان کې د ترهګرو حکومت دی. ما ورته وویل چې زه د پوهنتون استاد یم، هلته مې کورنۍ ده. طالبانو سره امریکا د سولې تړون لاسلیک کړی. امنیتي مسول وویل لږ شیبه انتظار شه. ما ورته وویل چې زه باید ټلیفون وکړم. ویل یې ټلیفون نشي کولای. څه وخت وروسته 2 تنه د ریشي کې پولیس ته ورته کسان راغلل. ما ته ویل چې تاسو استراحت لپاره بل ځای ته بیایو. زه یې موټر ته بوتلم. د ځای پوښتنه مې ترې وکړه. ویل یې دوی ما سره د خبرو حق نه لري. 3 ساعته شاوخوا زه یې بندخونې ته بوتلم. ډیره وړه کوټه، سړه او بیخي زیاته رڼا وه پکې. لږ وخت چې تیر شو سړو په تکلیف کړم. دروازه مې ټک ټک کړه. غږ مې وکړ چې کمپله. نو یې په کوټه کې له وړوکي سپیکر ډیر تیز بدغږونه را شروع کړل. دې تکلیف ډیر دوام وکړ. زه سخت تکلیف شوم. ساعتونه وروسته یې بل اتاق ته چې 2 کسان مخکې نه پکې بندیان وو بوتلم. کمپله یې راکړه. لا مې سر په ځمکه نه ویښی چې یو تن راغی. زه یې تحقیق اتاق ته بوتلم. هلته 2 کسان ناست وو. بیا یې د انس طالب مشرانو پوښتنې وکړې. ما ورته د ټول ژوند کیسه وکړه. ویل ته ولې کابل ته په 5 ورځو کې بیرته ځې؟ بیا مې د کورنۍ پوهنتون ډاکټورا په اړه وویل، خو دوی نه منله. ویل یې ته د طالبانو د رهبرۍ غړی یې. پاسې اشاره وکړه. سړی کوټې ته راننوت. اتاق ته بوتلم. لار کې مې دې عسکر ته وویل چې زه مو په څه جرم نیولی یم. ویل یې زه عسکر یم، دولت را سپارلی، خبر نه یم. ما ورته وویل چې ستاسو دولت خو بشردوستۍ لپاره نارې وهي، ما ته د ټلیفون اجازه نه راکوئ. عسکر وویل ټلیفون درته راوړم. ټلیفون یې لږ شیبه وروسته راوړ. ما د بي پی اس مسول ته زنګ وواهه. دارنګه مې د ټام ویسټ د ټیم یو غړي ته زنګ وکړ. دواړو وویل چې ناوخته شپه ده، سهار به مې پیدا او خلاص کړي. ټلیفون یې یووړ. ساعت وروسته یې زه له اتاق وباسلم. زولنې ولچک زنځیرونه یې راواچول. ما لولې 2 کسان وو. ویل یې موږ د ترانسپورت مسولین یو، موږ سره مه غږیږه. په ساعتونو یې سفر وکړ. زه یې بلې بندخونې همداسې یخ رانه اتاق کې واچولم. وروسته یو تن راغی. ویل یې یو آر طالبان. زه سخت بېخوبه ستومانه وم. بیا یې راغږ کړ. په ایرانی لهجه یې راته وویل شما طالبان هستی. دروازه یې بنده کړه. 100 ساعته وروسته بیا په ولچک زولنو زنځیرونو وتړلم او موټر کې یې کېنولم. په ساعتونو یې موټر وځغلاوه. بلې بندیخانې ته یې بوتلم. هلته هم له څه ځنډ وروسته یې بیا موټر کې کېنولم. په ساعتونو یې موټر وځغلاوه. ستر ځنګل کې یې بندخونې ته بوتلم. سره کالي یې راواغوستل. کلینیک ته یې بوتلم. معاینات یې راوکړل. د ډاکټر په میز ساعت جنتري وه. 4 د اکتوبر وو. زه یې 4 ورځې په همدې وحشت دهشت کې ګرځولی وم. له بېخوبۍ ځان خوږ نور د سیک نه وم. یو بنکرک کې خوب ته پرېښودم. سهار له لمر خاته د مخه یې راپاڅولم. ویل یې چای وڅښه. ډېر غټ اتاق وو. حمام پکې وو. زه حمام ته ننوتم. غسل مې وکړ او داس لمونځونه پاتې وو. لمونځ مې کټ کې کاوه چې کس راغی وایي اوچت شه. بل ځای دې بیایو. هلته هم ستر ځای وو، خو ګڼ نور کسان هم وو پکې. زما لمونځ پاتې وو. بندي ته مې غږ وکړ چې قبله کومه خوا ده؟ زه نه پوهېږم، مسلمان یې؟ ویل یې هو، ستا معکوس، مال ستا قبله سمه ده. لږ شیبه وروسته مې ورته وویل غواړم ټلیفون وکړم. د ټلیفون ځانګړی ځای کې هر ټلیفون به ثبت کېده. بیا مې بي پی اس او د ټام ویسټ د دفتر
غړي ته زنګ ووهه. دواړه حیران دریان شول چې تاسو له موږ ورک شوي یاست. ستاسو اوسنی ځای له واشنګټن 6 ساعته لرې دی. صبر او زغم وکړه، هر څه به سم شي. مونږ کوښښ کوو چې په دې کې 2 ځلې بیا تحقیق تکلیف بل اخره خلیلزاد ټام ویسټ برنت روبن د ملګرو ملتونو استازو کارتر ملیکشن کریسټن امانپور په لسګونو خواخوږو په مرسته د دهشت لولکې په داسې حال کې راخلاص شوم چې زما تاکید همدا و چې زه به اجازه لرم چې له امریکا وځم، افغانستان ته به ځم. دوی د دریم هیواد شرط کېښود. زه سخت تکلیف وم، دریم هیواد ته لاړم. درملنه د ملا خوږ، معدې، سترګو او ژور ډیپریشن درملنې وروسته دا د جنت وطن ته راغلم.